خلیفه سراج الدین حقانی تازه پیغام: آیا د افغانانو ترمنځ د یووالي نوی باب پرانیستل کیږي؟ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو تحولاتو او بریدونو وروسته د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په یو تازه پیغام کې د افغانانو د یووالي غوښتنه کړې ده. نوموړي د هیواد ټولو سیاسي څیرو، قومي مشرانو او اغیزمنو شخصیتونو ته بلنه ورکړې چې د اوسني وضعیت په نظر کې نیولو سره باید خپل اختلافات یوې خواته کیږدي او د ملي ګټو لپاره سره یو ځای شي. د هغه په وینا اوسنی امنیتي حالت د دې غوښتنه کوي چې ټول افغانان پرته له سیاسي او فکري توپیرونو د خپل هیواد د ساتنې لپاره ګډ دریځ غوره کړي. هغه ټینګار کړی چې پر افغانستان هر ډول بهرنی فشار او برید د ټول ملت وړاندې ګواښ دی او باید په ګډه ورسره مقابله وشي. خلیفه سراج الدین حقانی همداراز ویلي چې د هیواد امنیت او ثبات یوازې د یوې ډلې مسؤلیت نه دی، بلکې دا د ټولو افغانانو ګډ مکلفیت دی. نوموړي زیاته کړې چې که سیاسي مشران، مدني فعالان او بېلابېلې ډلې سره متحد شي، نو افغانستان کولی شي له روانو ستونزو څخه په پیاوړي ډول ووځي. په خپل پیغام کې هغه دا هم څرګنده کړې چې د کورنیو چارو وزارت او اسلامي امارت د تفاهم او همکارۍ لپاره چمتو دی او هر هغه افغان چې غواړي د هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره کار وکړي، ښه راغلاست ورته ویل کیږي. هغه ویلي چې اوس د یووالي او ګډ کار وخت دی، نه د اختلافاتو. په همدې حال کې سیاسي شنونکي وایي چې دا ډول څرګندونې ښایي د افغانستان په سیاسي فضا کې د تفاهم او نږدېوالي لامل شي، په ځانګړي ډول داسې وخت چې هیواد له بهرنیو فشارونو او امنیتي ننګونو سره مخ دی. بلخوا د پاکستان وروستي بریدونه د خلکو له پراخ غبرګونونو سره مخ شوي او ګڼ شمېر افغانان یې غندنه کړې ده. راپورونه ښیي چې زیاترو سیمو کې ملکي زیانونه اوښتي دي چې دا وضعیت لا حساس کړی دی. کارپوهان ټینګار کوي چې که افغانان د ملي ګټو پر بنسټ یو موټی شي، نو دا به نه یوازې د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي، بلکې د هیواد د راتلونکي پرمختګ لپاره به هم یو مهم ګام وي. په پای کې شنونکي وایي اوسنی وخت د یووالي، تفاهم او ګډ کار وخت دی او دا به راتلونکي ورځې وښیي چې افغان مشران به دغه فرصت څنګه وکاروي. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان پلس چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپل نظریات مو را سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت.